که تاسو غواړئ چې موږ صحتمند یو نو یو خو تاسو روزانه اکسرسایز کوئ، دویم اوبه ډېرې زیاتې څښئ، دریم لمر ته کښېنئ، او څلورم بیلنس ډایټ کوئ. اوس بیلنس ډایټ څه ته ویل کېږي؟ بیلنس ډایټ مطلب دا دی متوازن غذا، صحتمند خوراک کول. اوس صحتمند خوراک کم خوراک؟ هغه خوراک ته بیلنس ډایټ ویل کېږي په کم خوراک کې چې ټول هغه څیزونه، هغه نیوټرینټس موجود وي کم چې زموږ وجود ته ضرورت دی، چې په هغه کې پروټین موجود وي، په هغه کې فیټس موجود وي، په هغه کې کاربوهایډریټس موجود وي، په هغه کې واټر موجود وي، اوبه، په هغه کې منرالز موجود وي، په هغه کې ویټامینز موجود وي، او په هغه کې فایبرز هم موجود وي. دا اووه څیزونه چې کله زموږ په خوراک کې موجود وي او دا قسم خوراک موږ کوو، دې ته ویل کېږي بیلنس ډایټ، متوازن غذا یا صحتمنده غذا. دا هغه غذا ده، هغه خوراک دی چې په دې کې هغه ټول شیان موجود دي د کومو شیانو چې زموږ وجود ته ضرورت دی. نو کله چې موږ داسې خوراک وکړو چې په هغه کې دا ټول نیوټرینټس په ښکلي مقدار کې موجود وي، نو زموږ په صحت کې چې د څه شي کمی دی هغه ټول به پوره شي، نو موږ به د دې سره صحتمند یو. نو که تاسو غواړئ چې موږ صحتمند یو نو د خپل بیلنس ډایټ خیال وساتئ، روزانه اکسرسایز کوئ، اوبه ډېرې څښئ، او لمر ته خامخا کښېنئ. د خپل صحت خیال ساتئ او صحتمند اوسئ.